د لویو بښونکي څښتن الله په نامه بیا هم ګرانو زده کوونکو راغلاست د درسي ساعت ته انشاءالله چې ټول جوړ روغ صحتمند او سرحاله اوسئ. زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري بیا هم د شپږم ټولګي پښتو مضمون د څلورم درسي ساعت کې تاسو ته د غږونو یعنې اوازونو لوست وړاندې کوم. یعنې عنوان هم دی غږونه او اوازونه. د کتاب مخ دی اووم او جلسه ده لسمه جلسه ده چې زه دغه لوست تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې د تېرو ورځو کورنی کار تاسو کړی وي او ستونزه پکې ونه لرئ. بیا هم په بسم الله الرحمن الرحیم باندې راځو نوی لوست پیلوو. تاسو ګرانو زده کوونکي به وایي چې غږونه یعنې اوازونه څه ته وایي. تاسو په ذهنونو کې هم ځینې پوښتنې به وي او یا هم ځینې معلومات تاسو مخکې له دې چې دغه لوست تاسو ته وړاندې کوم تاسو په ځان سره لرئ. راځو اول تاسو ته د دې لوست موخه وایم چې دې لوست کې باید په کوم موضوعاتو باندې باید تاسو پوه شئ. د دې لوست موخه دا ده چې تاسو باید دغه لوست سم ولولئ، غږونه وپېژنئ، په ژبه کې غږ څه ارزښت لري، په دې موضوعاتو باندې باید پوه شو. زه به تاسو ته کلمه ولیکم، ته وګورئ. ښه یا ولیکم قلم. دلته وګورئ دا یوه کلمه ده، یو لغت دی. د څه شي څخه جوړ شوی دی؟ له تورو څخه. دغه کلمه د کوم توري څخه جوړه شوې؟ ښ څه کېږي؟ ښه. آفرین زده کوونکو، همدغسې د تورو څخه کلمې جوړې شوې دي. نو تاسو زده کوونکي نن په څه شي باندې پوه شئ؟ زموږ لوست دی دغه غږونه یا اوازونه. دا څه شی دی؟ اصلا شکل دی. د څه شي شکل دی؟ هغه اواز چې موږ تاسو له خپله خولې راباسو. دا شکل دی د هغه اواز چې موږ تاسو له خولې څخه راباسو. زموږ نننی لوست هم په همدې اړه دی. یعنې هره ژبه ځان ته توري لري، غږونه لري. توري د غږونو لپاره معین شوی شکل دی. فکر وکړئ دغه لام یو شکل دی، یو تصویر دی. د څه شي لپاره؟ هغه اواز چې موږ راباسو. همدغسې میم، ټول توري په همدې ډول. راځو نن همدغه موضوع په لوست کې لولو. اول تاسو ته راځم دغه لوست د مخه لولمه، بیا وروسته د هغه تشریحاتو په اړه خبرې کوو. تاسو ته اوازونه در پېژنم په څو ډوله دي. په دې موضوعاتو باندې انشاءالله بحث وکړو. څلورم لوست غږونه یعنې اوازونه. د 20مې پېړۍ په پیل کې نوو علمي څېړنو دا ثابته کړه. په کومې پېړۍ کې؟ په 20مې پېړۍ کې البته نویو علمي څېړنو دا ثابته کړې ده چې غږونه د یوې ژبې اساس او بنسټ جوړوي. ما مخکې تاسو ته د کلمو په جوړولو کې ښکاره کړل چې دغه غږونه چې دي د یوې ژبې بنسټ یا اساس جوړوي. نو ویلی شو چې غږونه د ژبې جوړونکي توکي دي. غږونه څه دي؟ د یوې ژبې جوړونکي توکي دي. نو ویلی شو چې غږونه د ژبې جوړونکي توکي دي. که څه هم دغه کوچنۍ توکي په یوازې توګه معنا نه لري. ما مخکې تاسو ته ولیکل ښین او یا هم هی په یوازې توګه هر یوې معنا نه درلوده، خو کله چې هغه یو ځای کړل ترې څه جوړ شول؟ ښه معنا ولري. خو د هغوی توپیر په کلمو کې د کلمو معنا بدلوي. لکه د ت آواز د تور په کلمه کې که چیرې د دغه آواز په ځای په پ آواز راوړو نو د تور د کلمې څخه د پور کلمه جوړیږي.
چې دا دوه بېلې کلمې دي. غږونه په هره ژبه کې په یوازې او جلا توګه نه کارول کېږي. غږونه په هره ژبه کې په یوازې او جلا توګه نه کارول کېږي، بلکې د هغوی له یوځای کېدو څخه تر ټولو کوچنی معنادار واحد جوړیږي چې کلمه ورته وایي. پوه شوئ کلمه څه ته وایي؟ تر ټولو کوچنی معنادار واحدونه جوړیږي چې هغه څه کلمه ده. په هره ژبه کې الفبې د هغې ژبې ټولو توري شمېر ته ویل کېږي. په هره ژبه کې الفبې د هغې ژبې د ټولو تورو شمېر ته ویل کېږي چې د هغې ژبې د آوازونو انځورونه کوي. د یوې ژبې د آوازونو انځورونه کوي څه شی؟ توري. یا د یوې ژبې د غږونو رسم او شکل وښیي. چې په لیکنه کې ترې کار اخیستل کېږي. په پښتو ژبه کې د 40 په شاوخوا کې غږونه کارول کېږي چې په دغو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. الف خپلواک غږونه، ب بېواک غږونه، ج نیمواک غږونه، د غبرګ غږونه. به هم تاسو ته وایم غږونه یعنې اوازونه. د 20مې پېړۍ په پیل کې نوو علمي څېړنو دا ثابته کړه چې غږونه د یوې ژبې اساس او بنسټ جوړوي. څه شی جوړوي؟ غږونه. نو ویلی شو چې غږونه د ژبې جوړونکي توکي دي. که څه هم دغه کوچني توکي په یوازې توګه معنا نه لري، خو د هغو توپیر په کلمو کې د کلمو معنا بدلون، لکه د تور آواز د تور په کلمه کې که چیرې د دغه آواز په ځای د پ آواز راوړو، نو د تور له کلمې څخه د پور کلمه جوړیږي. دلته تاسو ولیدل د یو توري بدلون سره د خپله کلمه معنا هم تغییر وکړ. چې دا دوه بېلې کلمې دي. غږونه په هره ژبه کې په یوازې او جلا توګه نه کارول کېږي، بلکې د هغو له یوځای کېدو څخه تر ټولو کوچنی معنادار واحدونه جوړي چې کلمه ورته وایي. په هره ژبه کې الفبې د هغې ژبې د ټولو تورو شمېر ته ویل کېږي. په هره ژبه کې الفبې د هغې ژبې د ټولو تورو شمېر ته ویل کېږي چې د هغې ژبې د آوازونو انځورونه کوي یا د یوې ژبې د غږونو رسم او شکل وښیي چې په لیکنه کې ترې کار اخیستل کېږي. په پښتو ژبه کې د 40 په شاوخوا غږونه کارول کېږي چې په دغو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. الف خپلواک غږونه، ب بېواک غږونه، ج نیمواک غږونه، د غبرګ غږونه. انشاءالله چې دا تاسو زده کړي دي. ګرانو زده کوونکو، بیا یې هم تاسو ته یو ځلې تشریح کوم. غږونه یعنې اوازونه. موږ هره ژبه کې غږونه یا اوازونه لرو چې دغه د یوې ژبې الفبا چې کوم ده، هغه د یوې ژبې د اوازونو رسم شکل دی. یعنې خپله دغه لیکنې بڼې ته څه وایي؟ شکل. د دې لپاره چې موږ دغه آواز شکل ښکاره کړو څه کوو؟ هغه توری ورته لیکو. آواز هغه چې موږ له خولې وباسو، انځور شکل یا رسم هغه دی چې موږ یې لیکو. منظور یې د تورو څخه دی. چې دلته په یوه ژبه کې دغه توري ډېر سمه کارونه یې ډېره زیاته مهمه ده، ځکه چې د یوه توري په بدلون سره که چیرې په هغه په بل توري ولیکو، یعنې یو پنډه کې په نظر کې ونیسو، دا ډېر د معنا تغییر لامل کېږي. نو دا باید اکثرا موږ په جملو یا کلمو کې هغه په نظر کې ونیسو. او بله موضوع ده چې موږ دلته وویلې چې د پښتو ژبه کې د شاوخوا 40 غږونه لرو چې موږ بیا دغه 40 غږونه په مختلفو ګروپونو باندې ویشلي دي چې خپلواک غږونه دي، نیمواک غږونه دي، بېواک غږونه دي او غبرګ غږونه.
ګرانو زده کوونکو تاسو څه کوئ دغه لوست په کور کې ولولئ او د کوم لنډیز چې تاسو د دې لوست څخه واخیسته هغه کولی شئ تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ. مخکې له دې چې زه په راتلونکي درسي ساعت کې تاسو ته دغه لوست تشریح کړم چې دغه څه ډول توري کارول کېږي او یا هم خپلواک غږونه کوم دي، نیم واک غږونه کوم دي، غبر غږونه کوم دي. تاسو مخکې له دې خپله دغه لوست ولولئ او د ده لنډیز یا هم مهم ټکي تاسو کولی شئ په خپلو کتابچو کې ولیکئ او هغه له یاده کړئ چې انشاءالله په راتلونکي درسي ساعت کې تاسو ته بیا زه په مفصل ډول دغه غږونه یا اوازونه تاسو تشریح کوم او په فعالیتونو باندې کار کوم انشاءالله. خو بیا تاسو ته یو ځلې وایم په د نن ورځې لوست هدف چې تاسو باید ترلاسه کړی وي کوم و او څه باید وي، هغه څه و؟ د غږونو پیژندنه وه، د غږونو سمه کارونه وه او بل دا چې څه ارزښت لري دغه غږونه یا اوازونه چې دي. دلته موږ تاسو ته ښکاره کړل چې دغه یو لغت یا یوه کلمه له تورو څخه جوړه شوې ده. دغه توري داسې په ترتیب سره چې یو ځای شي د دې څخه کلمه جوړېږي. نو د دغه تورو کارونه، سمه کارونه په ژبه کې ډېر زیاته مهمه ده. که یو توری موږ په سم ډول ونه کاروو یا هم پنډه کې موږ هیر کړو یا هم د یا ټکو ته سم نظر ونه کړو نو هغه وخت چې د موږ لیکنه به سمه نه وي. ګورئ لاړم پنډه کې نه لرم ده، یعنې په یو پنډک باندې تغییرات راځي. نو د تورو کارونو ته تاسو ډېر زیات دقت وکړئ. تاسو څه کوئ د دې تر څنګ چې د لوست لنډیز لیکئ تاسو داسې یو کلمې پیدا کړئ چې هغه کې د پنډک د بدلون سره مانا یې هم تغییر کېږي چې دا ستاسو کورنی کار دی. انشاءالله په راتلونکي درسي ساعت کې به دا کار تاسو ترسره کړئ. بیا یې وایم ستاسو د راتلونکي درسي کورنی کار یو خو دا چې دغه لوست لنډیز په خپلو کتابچو کې ولیکئ او بل دا چې دغه غږونه کلمې پیدا کړئ چې په هغه کې دغه د پنډک او یا د یاګانو د سمې کارونې سره او یا هم د ناسمې کارونې سره څه بدلون په کلمو کې راځي هغه تاسو ته ماته په مثالونو کې واضح کړئ. علامه مل شاه خدای پامان دا و زموږ د نن ورځې لوست.